وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى. خپل کورونو کې آرام سره کینئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى، لکه پخوا د کفر په زمانه کې چې ښځې به د ډول او سینګار سره وتې، هغه شان ډول او سینګار سره د کورونو نه مه وځئ چې ستاسو ډول او سینګار خلک وویني. د مشرکانو ښځې به راوتې، په پښو کې به یې پایزیب و، خلخالو ته په عربۍ کې وی، غاړکۍ به یې وې، ویښته به یې ښکارېدل، سینه او غاړې به یې ښکارېدې او د سړو په محفلونو باندې به تېرېدې، مټې به یې ښکارېدې. نو اسلام منع وکړه چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى، د جاهلیت اوله د پخواني کفارو په شان د ښځو په شان د هغې د ښځو غوندې په ډول او سینګار باندې مه وځئ. دقه ښځو ته اضافي حکم دی، بس ډول او سینګار سره مه وځئ. دغه ډول او سینګار دا خپل محرماتو ته ښودی شي. قرآن عظیم الشان د هغې محرماتو ذکر کړی، هغه په ترجمه کې راشي. پلار دی، ورور دی، وراره دی، خوریه دی، خسر دی او میرنی زوی، یعنې چې د خاون او د میړه زوی خو د دې زوی نه وي، هغه هم په محرماتو کې شامل. په دې محرماتو کې ماما او کاکام دي، خو زما په خیال باندې قرآن عظیم الشان کې د ماما او د کاکا ذکر نه دی شوی. حافظ ابن کثیر رحمه الله د دې وجه بیان کړې چې ماما او کاکا محرمات دي، دې کې شک نشته. کاکا نکاح ورېرې سره نه کېږي، د ماما نکاح خورزې سره نه کېږي، خو الله دلته محرماتو کې نه دي حساب کړي. ځکه نه دي حساب کړي چې ښځې ته الله دې کې د احتیاط اشاره ورکړې ده، د احتیاط اشاره ورته ورکړې ده. هغه د احتیاط اشاره داسې ورکړې ده چې ماما او کاکا کله خپل زامنو ته ذکر کوي چې زه راځه د پلانۍ به درته وکړو، او هغه لکه زه دا خورزه به مې درته وکړم، زوی ته وایي ښه ده، داسې ده داسې ده داسې ده. نو په دې وجه باندې دې کې لږ امکان د فتنې شته، نو د هغې ذکر د سره ونه شو، اگر چې هغه ده هغه محرماتو نه دی، د ماما کاکا د محرماتو نه دی، خو لږ احتیاط به کوي زنانه د هغې کې لږ زیات د بل چا نه. همدغه شان غض بصر باره کې نبي علیه السلام فرمایلي، سترګې اړولو باره کې من نظر الى محاسن امرأة اجنبیة عن شهوة صب في عینیه الآنک یوم القیامة. چا چې د پردۍ ښځې محاسنو ته او د هغې د ښایست ځایونو ته وکتې، د آخرت په ورځ باندې د الله پاک اوبه شوې قلۍ په اور باندې ګرمه شوې قلۍ هغه به الله پاک په سترګو کې واچي. ښځې ته کتل خو قطعا حرام او ناروا دي، هېڅ ګنجایش نشته، خو ضرورتونه شته. ډاکټر د ضرورت په حد پورې کتی شي چې ضرورت وي، داسې نه چې وایي ډاکټر نه پرده نشته او ښځه دې ځي هر ډاکټر سره د هر ځای کې خبرې دی کوي چې بس ډاکټر نه پرده نشته. دا مطلب یې نه دی چې کله ښځه مریضه وه، بیماره وه او ډاکټر سره ملاقات ضروري و، نو بیا خو حاجت دی. دغه حاجت دا نه چې ډاکټر بالکل محرماتو نه دی، ډاکټر د محرماتو نه نه دی. دغه اوس چې یو زنانه ډاکټر وکته او بیماري ښه شوه، دغه ډاکټر چې سبا د هغه زنانه مخې ته راغی پرده به ته کوي لکه پردي سړي غوندې. ضرورت چې دی د ضرورت په هغه اندازه باندې به وي خلاص، هماغه ځای کې به وي، بیا به نه چې ډاکټر نه بالکل پرده نشته خلاص. همدغه شان قاضي دی، قاضي ته ښځه په یو دوسیه کې وړاندې کېږي، نو قاضي چې د هغه ونه ګوري هغه نه شي بیا نه پوهېږي چې پرون کومه ښځه راغلې وه، نن کومه ښځه راغلې وه، څوک ده څنګه نه ده. نو که قاضي ضرورت محسوسوي، اول ته ضرورت وي، نو په دغه ځای کې د دغه ضرورت د وجې نه د قاضي نه پرده نشته ځکه چې ضرورت. همدغه شان حوادث دا دي په یو موټر کې ټکر وشو، ښځه پرته ده، اوس ته دا مه وایه چې دا ښځه خو زه چې جګوم او شفاخانې ته وړم، نو دا خو په پردۍ ښځه ده او په پردۍ ښځه باندې لاس څنګه ولګوم. دغه وخت کې په پردۍ ښځه باندې لاس لګول فرض دي، جایز نه دي. څه دي؟ دې وخت کې په پردۍ ښځه باندې لاس لګول فرض دي، فرض. راوچته به یې کې، غېږ کې به یې ونیسې، موټر کې به یې واچې، او که بیا هم په موټر کې هم ستا د نیولو هغې ته ضرورت و به یې نیسې. اسلام څه جاهلي دین نه دی، اسلام څه داسې دین نه دی چې یو دهقان غوندې یو سړی حکم وکړي چې دا خبره بس داسې ده. الله رب العالمین په هر حکم کې او نبی علیه الصلاة والسلام په هر حکم کې د ضرورتونو او د حوایجو دپاره الله پاک د حل لارې پرېښي دي. دغسې د حوادثو په وخت کې سیلاب دی، زلزله ده، هغه ښځه مړه کېږي،
که ته لاس نه ورکوې اوبه وړي، که ته لاس نه ورکوې زلزله ده کوټه پرې باندې غورځېږي. په دغسې صورتونو کې بیا کتل هم جایز دي، لاس لګول هم جایز دي، نیول هم جایز دي، په غېږ کې اوچتول هم جایز دي، خو ستا نیت به صفایي، نیت به دې پاکي، نیت به د الله رضایي. او که د دې باوجود هم نفس کې د څه شی راځي بیا هم خیر، بیا به هم اوچتې، بیا به هم نه چېرې زما زړه کې خبره راځي نو نه اوچتوم، ځکه چې د هغې حیات ته او د هغې ژوند ته خطر دی او د هغې حیات او د هغې ژوند اهم دی. نو بعضې فطري شیان چې دي هغه انسان کنټرولوی نه شي. که بعضې فطري شیان راځي نو بیا به هم لاس هغه کوي او د هغې مدد به په دغه وخت کې کوي. همدغه شانته یوې ښځې سره نکاح کول غواړې نو ته په یو شریفانه طریقه باندې هغه کتی شي. شریفانه طریقه دا ده یو ځای کې ورته پټ شه، څه طریقې سره یې داسې وګوره چې څوک پوه هم نه شي، څه هغې نه بېحیایي هم خوره نه شي، خو چې ستا کم از کم تسلي وشي. د دې حکم په بخاري کې هم ذکر دی، مسلم کې هم ذکر دی، ترمذي کې هم ذکر دی، ابو داود کې هم ذکر دی. په ټولو احادیثو کې نبي رحمت صلی الله علیه وسلم ډېرو صحابو ته ویلي واده دې وکړه، وایي هم یې کړه. یو ته یې ویلې نو تا کتلې وه؟ وایي نه ما خو کتلې نه وه. وایي کتلې به د انصارو ښځو په سترګو کې څه شی دی، هسې نه چې بیا هغه شی پکې بیا وروسته دی خوښه نه شي، کتلې به. او بعضې صحابو ته نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې نو کتلې به دې وه، نو کتلو نه پس به د نکاح کړې وه، دا به بیا ستاسو په منځ کې موافقت ښه راغلی و. یعنی تمدني ضرورت دی ته وایي. طبابت په مسله کې، د حوادثو په صورت کې، د نکاح په مسله کې، د قاضي په مسله کې دې ته تمدني ضرورتونه وایي. اجتماعي او تمدني ضرورتونو په وجه باندې د الضروريات تبيح المحظورات د قاعدې لاندې مخفل احادیثو کې خپل راغلي دي، د قاعدې حاجت هم ورته نشته. د تمدني ضرورتونو دپاره به وخت ضرورت بیا ښځه ته سړی کتی شي او سړی ښځې ته کتی شي. خو اسلام چې کوم نظر منې کوي هغه نظر منې کوي چې نه څه شرعي حاجت شته دی، نه تمدني او اجتماعي حاجت شته دی، او نه پرې باندې څه فایده مرتبېږي، او نه هغې سره څه مدد او کومک کېدی شي. هسې بیسه د خپل شهواني او نفسي او نفساني جذبې پوره کولو لپاره او د لچکۍ او د بدۍ په بنیاد باندې خلک چې زنانو ته ګوري دا حرام او ناروا دی. بعضې شیان داسې دي چې زموږ پښتنو مزاج اول زما خپل زموږ د پښتنو مزاج داسې دی چې سخت دی. بعضې وخت چې څه خبره سره وکړي نو بعضې کلک پښتانه چې هغې ته داسې لږ کراهت پکې محسوسېږي. دا ضرور نه دی، یعنې دا جواز لري، دا فرض نه دی، ضرور نه دی، واجب نه دی چې یو جنۍ سره څوک نکاح کوي نو خامخا دې وګوري. یعنې جواز شته، جواز بیل شی دی او وجوب او فرضیت بیل شی دی. خو یو شی چې الله او الله پیغمبر ویلي نو به حیثیت عالم سړی په هغې باندې مکلف وي چې خلکو ته دی وایي چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح ثابت دی، بخاري کې هم شته. ما پرې لږ تاکید ښه وکړم، تاکید مې داسې وکړم ما ضعیف حدیث یا څه شی. نو بخاري هم ذکر کړی، مسلم هم ذکر کړی دی، او ترمذي هم ذکر کړی دی، ابو داود هم ذکر کړی. نو بخاري مسلم چې کوم احادیث ذکر کړي هغه داسې احادیث چې هغه په امت کې بیا ردېدی نشي واپس کېدی نشو. نو صحیح احادیث د باره کې راغلي د نکاح په دې معامله کې. د مخ پرده چې ده مخه او ټول زینت شیان دا به ښځه د پردیو نه او د اجانبو نه پټوي، پردیو خلکو نه به پټوي. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدلین علیهن من جلابیبهن. ته ووایه ای پیغمبره خپلو بیبیانو ته، خپلو لورګانو ته، ونساء المؤمنین او د مؤمنانو ښځو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چې خپل څادرونه په ځان باندې زوړند کي. ادنا ارخا زوړندول، څادرونه په ځان باندې زوړند کي. نو چې سر باندې سړی څادر واخلي او زوړند کي نو